د ګل چاهت د ویډیو حقیقت او هغه ویډیو در سره شریکوم چې ډیر خلک وایي چې هلته ورسره یو افغاني ناروا کار کړی دی. نو آیا دغه خبره رښتیا ده او که نه؟ ټول تفصیلات به تاسو په همدې ویډیو کې وګورئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سبسکرایب کړئ او تاسو به دغه ویډیو هم په خپلو سترګو وګورئ. قدرمنو، هسې خو ګل چاهت په خپل یو تازه ترین ویډیو کې ویلي دي چې دا کار ما نه دی کړی، زما یو همشکل چا را پیدا کړی دی چې هغه سره ناروا کار کیږي، غلط کار کیږي او بیا خلکو دغه پراپیګنډا یا دغه خبره په ما باندې راړولې ده. خیر، دا به الله پاک ته معلومه وي چې دا خبره رښتیا داسې ده او که نه، یعنې دا کار ګل چاهت رښتیا هم داسې کړی که نه. خو تر کومه حده پورې چې د دغه ویډیو خبره ده، نو ویډیو کې ښکاري چې دغه کس د ګل چاهت په شان دی او بدکاري شوې ده ورسره. قدرمنو، داسې خبرونه په سوشل میډیا نن سبا ډېر زیات شوي دي، ځکه چې هر سړی د خپل ځان د مشهورتیا دپاره همدغه طریقه اختیاروي، همدا لار اختیاروي چې غلط کار کوي او بیا خپله ویډیو سوشل میډیا ته راوړي، بیا وایي چې دا دروغ دي. خو الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو حیا او پردې نصیب کړي، ځکه چې د موبایل د لاسه ډېر زیات خلک وشرمېدل.